نو شیخ بیا د یو نظم بل ډلې کوم که تاسو موږ شو دا درکو کوي ټیم لږ نظم دی کنه په ظاهر لباس اسمین په بدن تور یې په ظاهر لباس اسمین په بدن تور یې یک تنها را معلومیږي هزار په ظاهر لباس اسمین په بدن تور یې یک تنها را معلومیږي هزار مخامخ غوړې شکرې وروسته شاته مخامخ غوړې شکرې وروسته شاته خدای خبر دی چې لړم او کمنګور ډېر کا ګنهګار کا ازاری اما ډېر کا ګنهګار کا ازاری اما لکھوں نے کمالای دینداری اما ډېر کا ګنهګار کا ازاری اما لکھوں نے کمالای دینداری اما خلق راته وای دوزخی تا او زور ته دا وایم جنتی اما رب اسراولی اما درحم بسولی اما ډېر کا ګنهګار کا ازاری اما لکھوں نے کمالای دینداری اما خلق راته وای دوزخی تا او زور ته دا وایم جنتی اما رب اسراولی اما درحم بسولی اما نور کا زهر سے مستاق کلی محبوب سے امتی اما نو زکا جنتی اما بندا دا غلوی پروردگار یم د خاور اور غبا او هوا څخه پیدا یم بچی ز د ادم او د حوا زجین یم حیوان یم انسان یم په واړو کې اشرف المخلوقات یم کافر یم پیمان یم پیمان یم ها صحیح کلمه وایا مسلمان منون کے د انبیاء او د رسول او د قران یم خلفای راشدین باندې قربان یم د چردا او د اهل بیت در غلام یم بس لک شان ته خوې کې فرعونی یم خو بیا هم جنتی یم ډیر خبره به ودا وکم دا بزر اختیا وکم د حج به اراده وکم الله ته به سجدا وکم په خوابي وتبا خبره به ودا وکم دا بزر اختیا وکم د حج به اراده وکم الله ته به سجدا وکم په خوابي وتبا چې رب ته ګار یم قسم ته ګناګار یم دستا خو قرضدار یم بشک سزاوار یم دا یو فکر خسته یم سچی یم خو بیا هم جنتی یم یوه ورځ رڼا پسې د زړه جهان دنیا پسې په غرونو په صحرا پسې د ژوند لاړو لیلا پسې یوه ورځ رڼا پسې د زړه جهان دنیا پسې په غرونو په صحرا پسې مجنون لاړو لیلا پسې په عشق و غرقاب دومره خبر نه و د ځان دومره بې حده سرګردان و د روان په بیابان اواز په وکړه چا دغه چې څه کوي ړندا دغه زما وړاندې تېرېږي ته دا ولې نه پوهېږي ته نه ګورې چې لمونځ کوم نفلونه زه فرضون کوم الله سره گفتون کوم ولاړ په منځه یم تحیه لاس په نامه یم دا غټه خطا ته کوي د خدایه ویره نه کوي مجنون ورته راتاو شولو بس داسې په ګفتار شو مجنون ورته راتاو شولو بس داسې په ګفتار شولو ای شیخ علي ولیه ته په ګله سپینریه ای شیخ علي ولیه ته په ګله سپینریه ته کاکه ولي گفتون کوي عمل د ټول رویون کوي وسواس دي پیسر د ملعون کوي دا ته څرنګه لمونځ کوي شیخ علی ولیت په ګلس بنالیت کاکولی گفتون کوي عمل د ټول رویون کوي وسواس دي ابلیس او د ملعون کوي دا ته څرنګه لمونځ کوي ته د لا اله الا الله عشقي او زه د کل علی خپل لیلا عشقي په خوله د لا اله الا الله ذکر په زړه کې بل سودون کوي دا ته څرنګه لمونځ کوي
او ته په سمه لار کې په لمانځه چې ودرېدلی وې د سترګې مې ړندې شه که ته ما چېرې لیدلی وې او ته په سمه لار کې په لمانځه چې ودرېدلی وې د سترګې مې ړندې شه که ته ما چېرې لیدلی وې نو تا خو د الله عشق زه څنګه په نظر کړمه ما خو د لیلا عشق قسم مې که لیدلی وې دومره یم بې ځانه سرګردانه چې خبر مې چار په دین نه دنیاوي یمه او بیا هم جنتي یمه عملونه همه واړه نندلی شي حسابونه بیا سبا واړه حلي شي دا کږې سیخې به واړه باندې خولې شي هر کلا یې چې بیان عمل نه شي چغې ګړې په قیامت سورې نارې شي پاسه ځمکه شي د ټیټه دوه نیزې شي لاندې ځمکه پولدي شي سره لمبې شي لاسو پښو کې د خدای قهر زولنې شي اوس هم وخته بیا به کوم طرف ته تښتي هر طرف چې تانه تاو باندې ډېرې شي وړونه خویندې پلار او مور د ځان په غم یې تمه ونه کړي چې ستا په غم به دی شي دا د ګل په شان وجود چې پرې نازېږي دا وجود به د ذره ذره ایرې شي دغه ښکلې ښکلې سترګې نازنینې دا وجود کې شي ړندې شي دا رښتینې نارې تورې 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 دا رښتینې نارې تورې تورې زلفې دا کپړې به د هم څوکونه کولی شي دغه پښې او دا لاسونه پاسه سر کې دوه غوږونه دا به هم ګوره کمې شي او شلې شي دا زنا ته چې به ستوره نه پوهېږي صرف دومره که دا خپله لږ سړی شي خپل ځان ته نصیحت نه کوم خو بل ته بیانې یمه یا هم جنتي یمه وخت نظر ته یم مخلوق وړمه ډېره غدیر کې تاسو ته ډېره مننه ډېره مننه امانات پښتو ادبي رڼا ټولنې د صدر فراز صاحب صاحب راورسېد هرکلی ورته ویل موږ سره د صحابه کرامو د خوږې کبي خوږ شاعر بهود ګران شاعر چې په نظم او په نثر او په غزل باندې لیکل کړي دي